14 کلن ناصر چې تازه د میلک ګډې پولې له لارې له ایرانه نیمروز ولایت ته راوښتی دی، وایي چې د کار پر مهال نیول شوی او کورنۍ د ده له وضعیت څخه ناخبره ده. ناصر اوس خپل اصلي ټاټوبي فراه ولایت ته د تلو په ټکل کې دی. دا یوازې ناصر نه دی چې له داسې وضعیت سره مخ دی، بلکې نیمروز ولایت په زرن ښار کې سرچینو امو ته ویلي دي چې په هرو 24 ساعتو کې له 100 تر 150 افغان ماشومان له کورنۍ پرته د ایران له خاورې افغانستان ته راشړل کېږي. هیچ اتفاق نیفتاد. گرفت رد مرز کردم. اردوگاه بود. دو شب اردوگاه بودم. از اردوگاه مرا آورد. غذا چیزی نمی‌داد به ما. هغه راستانه شوي چې تازه له ایرانه د افغانستان نیمروز ولایت ته راوښتي دي، وایي چې له دوی سره د ایران په سیستان او بلوچستان ولایتونو کې د ایراني پولیسو او خلکو چلند ډېر ناوړه او له سپکاوي ډک و. یو شمېر نور هم له بېوزلۍ او لوږې شکایت لري او وایي چې له ایرانه خالي لاسونه خپل هیواد ته راګرځېدلي دي. ایران که همین خواری بود که دیگه گرفت دیگه تعمیره بود دیگه هرچی پول بود اینجا کسی نگود که پول مثلا چرا بیشتر و کمتر گرفت. با بزرگ و کوچک همش یک تیکه پول میگرفت نه 3 میلیون از هر مسیر میگرفت از بندر تا زایدان از زایدان تا لبی مرز همینطور گرفت که اصلا اقتصادمون خیلی خوب نیست. خوب اصلا هیچی نداریم، فقط همین که همین قد داشتیم خوب اونجا کار کردیم فقط دور آمدیم و از پیش ما گرفت دیگه تمام کردم. این پولی چې 50 میلیون تومان داشتیم خب فقط 10 میلیون تومان رامون که همینجا رسوندیم. د سرچینو په خبره ښځو، نارینه‌وو، ماشومانو او زلمیانو په ګډون په ورځ کې له 3 تر 7 زره افغان کډوال د میلک د پولې له لارې له ایرانه د نیمروز ولایت ته راوړي.